یوې ورځې یو عابد و، هغه به عبادت کول. یوه غره کې غار و، هغه غار کې به عبادت کول. نو ډیر زیات عبادت یې وکړ، په کلونو کلونو عبادت دی عابد وکړ. پروردگار عالم هغه ته غار خولې کې یو انار ونه وبستلې وه. هغه په خپل موسم باندې ډیر ښایسته انار به کولو. څه دی به څه انار هغه موسم کې خوړو او څه انار بي بیا چې ږدولو، کله د دې موسم ختم شوی بیا بیغه کې د انار استعمالولو. امام صادق علیه السلام یې څه دا عابد څه کله قیامت ورید شي، څه د دې حساب کتاب کیږي، نو پروردگار عالم به د جنت والا فرشتگانو ته وی څه د ما والا رحم و کرم سه دا جنت ته بهشت بوزو. ایڅغه عابد به دا تقاضا وکي څه پروردگارا ما خو ډیر زیات عبادت کړی دی، خواریم کړی دی، تکلیفونه زحمتونه هم کړي دي، نو ما ته رحم سنه ما ته عدل سه جنت پکار دی. څه ما ته عدل میلاو شي هغه کې ما ته جنت میلاو شي. نو پروردگار عالم هغو ملائکو ته حکم ورکوي، فرشتو ته حکم ورکوي څه تاسو د دې موازنه وکړو، د دې والا ښه عملونه د ما نعمتونه څه کوم دي باندې نازل شوي دي هغو سه تلې کې واچو، څه پته ولګېږي څه دې والا عملونه زیاتي که د ما نعمتونه کوم دي باندې نازل شوي دي هغه زیاتي. څه هغه فرشتې به د دې والا عملونه ټول یوې تلې کې واچوي. هغه انار ونه څه کومه دې ته پروردگار عالم غار خولې کې پیدا وکړي و دې ورنه انار استعمالولو. هغه انار دانې به بلې تلې کې به واچوي. څه د دې عملونو والا کومه تله دی هغه به اوچته شي، انارو والا تله هغه به لاندې وغورځېږي. نو څه دا څه کله وکسي څه د هغه مهربان و کریم پروردگار والا هغه مهرباني څه د دې څوره عملونه دي هغه عملونه دغه یوه نعمت یوه ونه څه هغه ته پروردگار عالم عطا کړي وه هغه غار کې دغه مقابل کې د دې عملونه نشته، هغه دوره کمزوري دي، خفیف دي، سپک دي. نو هغه د بعد به وي څه پروردگاره د تا رحم نه سوا جنت ډیر مشکل دی څه هغه چاته میلاو شي. که چیرې جنت میلاویږي هغه صرف د تا فضل و کرم سه د تا بندگانو ته هغه میلاویدی شي. نو دا د پروردگار عالم فضل و کرم دی، رحم دی څه انسان ته دغه بندگانو ته د جنت میلاویږي، ولی څه دغه فضل و کرم هغه دوره وسیع پیمانې باندې دی. څه کله قیامت ورځې د پروردگار عالم رحم کله پرشان شي محشر میدان باندې قیامت ورځې، څه شیطان هم به دغه امید سه څه پروردگار عالم به ما معاف کی، ما گناهان به بخشش به وکی، ما ته د گناهانو ما گناهانو مغفرت به وشي، دی امید سه بغم محشر میدان ته داخل شي. دغه رحم و کرم دوره بې پایانه دی.